د لمانځه واجبات اووه دانې دي. البته دا هغه واجبات دي که چیرې په هیره سره پرېښودل سي یو د دې واجبو څخه نو پر ده باندې سجده سهو کول بیا لازمیږي، او که چیرې په قصد سره پرېښودل سي پر ده باندې څه نه واجبېږي، لیکن لمونځ یې د نقصانه سره دی بېرته به یې د سر راګرځوي. اول واجب د لمانځه الحمدلله ویل دي. دویم واجب د لمانځه اوله قاعده اوله ناسته ده. البته په هغو لمونځونو کې چې دوې ناستې پکښې کېږي، یعنې درې رکعتیزه لمونځ څلور رکعتیزه لمانځه کې دا اوله ناسته دا واجب ده. او دریم واجب د لمانځه د اتحیات ویل دي په اخره ناسته کې، یعنې اخره ناسته فرض ده او د اتحیات ویل پکښې واجب دي. او څلورم واجب د لمانځه امام لره د قرائت په زوره ویل دي. کوم لمونځونه کې چې قرائت په زوره ویل کېږي لکه د سهار لمونځ، د ماښام لمونځ، د ماخستن لمونځ. پنځم واجب د لمانځه امام لره د قرائت په قراره ویل دي. کوم لمونځونه کې چې قرائت په قراره ویل کېږي یعنې خفیه لمونځونه لکه د ماپښین لمونځ او د مازدیګر لمونځ. شپږم واجب د لمانځه دعاء قنوت ویل دي په وترو کې، یعنې د قنوت دعا په وترو کې ویل واجب ده، کوم چې موږ تاسو یې اللهم انا بولو. اووم واجب حراموالی تعدیل د ارکانو دی. ارکان معنا رکوع او د رکوع څخه وروسته د ولاړه درېدل او سجده او د سجدو په مابینځ کې دا ناسته، یعنې په دغو څلورو ځایونو کې آرامي کول دا واجب دی. شی په اطمینان او سکون سره به ادا کوي. او که چا پرېښوی یو شی د دې واجبو د دغه اووه واجباتو څخه چې مخکې ذکر سوه، که دا پرېښول سوي په سهو سره وي نو سجده سهو به کوي، یعنې سجده سهو پر لازمیږي. که چا په قصد سره پرېښی وي نو پر ده باندې کم څه نه واجبېږي، خو لیکن لمونځ یې بېرته به د سر راګرځوي.